او په اوداسه کې چې بیا کم مستحب اعمال دي نو ډیر داسې مسلمانان شته چې هغه د دې مستحباتو څخه بیخي خبر هم نه دي نو که څوک د مستحباتو خیال هم وساتي په اوداسه کې الله رب العزال به د ده په دې اوداسه کې نور زیات برکت واچوي او زیات ثواب به ورکړي فقهای کرامو چې له بعضې احادیثو رایستلي تقریبا 14 مستحبات د اوداسه یاد کړي دي امام حسکفي رحمه الله په در المختار کې دا شان په الفتاوی الهندیه کې په علم الفقه کې وغیره نورو کتابونو کې راځي اول مستحب عمل دا دی چې پر یو پاک او لوړ یا اوچت ځای باندې اودس وکړي په دې وجه باندې چې دا د اوداسه اوبه دا څاڅکي دا ستا و جامو یا کالیو ته او بدن ته راونه غورځېږي راپورته نسي نو په دې خاطر مستحب دا ده چې په لوړ ځای او پر پاک ځای باندې څوک اودس وکړي دویم مستحب دا دی چې اودس کولو په وخت کې باید مخامخ قبله شریفه ته کښېني خو دا یاد ساتل پکار دي چې کله څوک خوله پاکوي د خولې اوبه چې بیرته توکي یا لاړې توکي دا به مخامخ قبلې ته نه توکي دا به د مځکې وخواته یا یو طرف یا بل طرف ته توکي دریم مستحب دا دی چې ستا په خپل وس وي نو د چا څخه په اوداسه کې مدد و کومک مه اخله چې ته خپل اودس کولی سې بل چاته وایه وه زه درته ناست یم ته دا زما اودس راوکړه لاسونه او مخ پښې را پرېوله نو دا د مستحب خلاف عمل دی البته که یو څوک اوبه درته اچوي او ته خپل اندامونه پرېولې یا داسې یې چې یو بل څوک در پرېولي د مرض په وجه ته مریض یې بیمار یې نو په دې حالاتو کې بیا هیڅ خبره هم نه ده پروا نه لري او څلورم دا چې په اوداسه کې چې د کومو اندامونو وینځل یا پرېولل فرض دي تر کومه ځایه پورې مثال لاسونه تر څنګلو پورې پښې تر بجلکو پورې نو مستحبه دا ده چې تر هغې لا هم زیات ور پرېوله تر هغه لا هم څه زیات ځایونه ورسره پرېوله دا مستحب عمل دی او پنځم مستحب دا دی چې د خولې د غړغړې لپاره چې ته اوبه خولې ته اچې دا به په راسته لاس اچې دا شان د پوزې د پاکولو لپاره چې ته پوزې ته اوبه پورته کوې دا په راسته لاس باندې پورته کوه دا به په راسته لاس دا اوبه ور اچوي او شپږم مستحب دا دی چې بیا کله پزه پاکوې پزه را سون وهې نو بیا یې په چپه لاس باندې را سون که او اووم مستحب عمل دا دی چې که د بعضې زنانو یا بعضې نارینهو ګوتمۍ په ګوته وي یا یې تنګ ساعت یا ګړۍ په لاس وي یا یې بنګړي په لاس وي یا داسې یو بل شی چې هغه دومره تنګ وي چې لاندې اندام ته یا پوست ته اوبه نه پرېږدي نو هغه ښورول چې در هغه لاندې ځایونه هم لانده سي حرکت هغې ته ورکول او اتم مستحب عمل دا دی چې د غاړې مسحه ده دا په مخکې بیان کوم موږ یاده کړې وه چې د ګوتو چپه خوا چې کومه ده دا به د غوږونو تر نرمیو لاندې کښېږدوئ بس دغسې سیده به یې لاندې د وژو خواته راکش کړي نو دا عمل هم مستحب دی او نهم مستحب عمل دا دی چې د غوږونو د مسحې په وخت کې دا کوچنۍ ګوتې دا په غوږونو کې دننه وښوروئ د غوږونو په سوریانو کې دننه وښوروئ او لسم مستحب عمل دا دی چې د پښو په پاکولو کې د پرېوللو په وخت کې اوبه په راسته لاس ورباندې اچوئ په چپه لاس باندې موږئ دا مستحب عمل دی او یولسم مستحب عمل دا دی چې د یخنۍ په موسم کې که څه اوبه یخې وي نو اندام سم نه لندېږي نو اول دا پکار ده چې د اوبو تویولو څخه مخکې په لانده لاس باندې هغه خپل اندام ومږي مثلا لاسونه اول سره ومږي چې لانده سي بیا اوبه ورباندې توی کړي اول دا پښې په لانده لاس باندې ومږي دغه وروسته بیا اوبه ورباندې توی کړي دغه هم مستحب عمل دی د ډېرو خلکو دې ته پام لا نه وي او دولسم مستحب عمل دا دی چې د هر اندام
پریولولو په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل، او بعضی کتابونو کې راځي چې که ویلی سي کلمه د شهادت به هم پر هر اندام باندې وایي، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دا د شهادت کلمه به هم پر هر اندام باندې وایي. دیارلسم مستحب عمل دا دی چې کومې دعاګانې د اوداسه او د اوداسه څخه وروسته په احادیثو کې نقل شوي دي، نو هغه دعاګانې باید یاد کړي، د هر اندام سره خپله دعا، او دا شان چې کله له اوداسه فارغ سي دغه وروسته کومه دعا، دا دعاګانې ووایي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې په بل بیان کې هغه دعاوې درته واضح کړو. او که تاسو یې زده کولی شئ د خپلې علاقې یا د خپل کلي یا د جومات د امام څخه دغه پوښتنه وکړئ، هغه دعاګانې ورنه یادې کړئ کومې چې په احادیثو کې ثابتې دي. او څوارلسم مستحب عمل دا دی چې د اوداسه څخه وروسته چې په هغه لوښي کې لږ اوبه پاتې سوي وي، د هغه اوبو څخه یو غړپ اوبه په خوله کې یو غړپ اوبه ورنه وکړئ. دا مستحب عمل دی. نو دا 14 مستحبات د اوداسه په کتابونو کې راځي. دا باید په ترتیب باندې هر څوک زده کړي او په اوداسه کې دې شان ته خیال وکړي، نو چې اوداسه په ښه طریقه باندې وسي په هغه کې ډېر زیات ثواب وي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.